صلى الله عليه وسلم. پرتا دیوی حبیبا بی حساب سلامنا گلاب سلام. ایضا نستاسو په مقیمی د قرآن عظیم شان آیات و تلاوت کرو. الله فرمائی فویل للمصلین، خرابی دیوی دا هغه چا هغه نمازیانو د پاره الذين هم عن صلاتهم ساهون، چې هغه په لمانځه کې خرابی کوي، د لمانځه د احکامو د ارکانو د شرایطو خیال نه ساتي. الذين هم يراؤون، او بل خبره د دې دادا چې دوی د خلکو د دکاوي د ښکارا کېدو د ریا او د نامه د پاره لمنځونه کوي. مسند امام احمد یو حدیث نقل کړی دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من صلى يرائی فقد اشرک، چال منز د دې د پاره کوي چې جهان ما وویني، دی گویا د الله سره شریک ونیوي، یعنی دی شرک وکي. ومن صام يرائی، چار وزن ولا پدې چې خلق ما ته روزاتي وي د دې د نامو د شهرت لپاره، فقد اشرک، شرک وکي. ومن تصدق يرائی، چا مطلب صدقه او خیرات پدې کول چې جهان را خبر سي، فقد اشرک. د الله رسول فرمایي دی په دې پیل کې شرک وکي، یعنی دی په دې خبره باندې مطلب و شرک ته چې دی اگر رسیږي. عزیزانو تر ټولو اوله دوی خبرې کول غواړم چې زما او استاد د معاشره سره بیخي ډیر تعلق لري او دا مسلې بیخي ډیر هم دي. اوله خبره دا د عزیزانو چې زما او استاد په معاشره کې خلق ودونه کوي. واده دا معنا ده چې یو سړی را ولاړ سي و چاته ووایي زه د زما لور ستا وزوی ته درکوم او ته به د ستا لور زما وزوی ته راکوې. اوس په دې کې یو نکاح شغار بلل کېږي، هغه دا ده ورته ووایي چې د زما لور به ستا د زوی دپاره مهر سي او دا ستا لور به زما د زوی دپاره مهر سي. لکه چې اوس موږ ته خپل خور لور ورکوو 15 لکه و 10 لکه روپۍ جنې واخلو، دی دا سره ووایي چې داسې به وکړو دا زما لور چې زه ستا وزوی ته ورکوم مهر به داسې چې دا ستا لور ته زما وزوی ته راکړه. دا حرام دی، دا ناجایز دی. یو د بل مهر دا سره کښېږدي، زما لور ستا د زوی دپاره مهر او زما ستا لور چې دا هغه زما د زوی دپاره مهر. دا حرام دی، دا ناجایزه ده. د دې څه علاوه که یو سړی را ولاړ سي، دوه یاران دي دوستان دي، دا سره ووایي چې یاره زه هم لور لرم ته هم لور لرې، زه هم زوی لرم ته هم زوی لرې، زه به دا زما لور ستا وزوی ته درکم. بل ورته وایي زه به زما لور ستا وزوی ته درکم. مهر د هر یوه علیحده کښېښول سي، 15 لکه 10 لکه هر څو چې سلو. دا نکاح صحیح ده، په دې کې شک نشته. خو منګرهار زما او ستا په معاشره کې دغه نکاح چې دی هغه ډېر تاوانونه نقصانونه راوستلي دي. هغه څنګه؟ هغه دا چې عام طور پښتانه و دې خبرې ته مخۍ وایي چې ما خپله لور یا خور په مخۍ باندې ورکړې ده. بیا په هغه کې دغه تاوان پېښ سي عزیزانو چې دغه یوه لور چې ده هغه په دا کور کې خوشحاله نه وي، کله پریشان راسي، کله غم راسي، کله نور مطلب شکایتونه راسي، اختلافات راسي. اوس چې دغه سړی دې خبرې ته مجبور سو چې زما او د کور والا په مابینځ کې گزاره نه کیږي، ما او دا نه سره چلیږو، زما او د دې ژوند سره سخت سلو، نو غواړي چې د دې انجلۍ څخه ځان خلاص کړي. انجلۍ هم دغه غواړي چې یاره زما ستا سره ژوند نه تېرېږي، چې ته ما ته طلاق راکړې او ما او تا سره جدا سو، ته به ځان ته خپل ژوند تېروې، زه به ځان ته ژوند تېروم. زموږ په معاشره کې دا خبره، بلکې په هر معاشره کې دا خبره سته. د ښځې د چا سره ژوند نه تېرېږي یا د خاوند د ښځې سره بیا طلاق راشي. دلته اوس بنیادي توری دا دی چې دلته دغه انجلۍ په دغه کور کې خوشحاله نه وه، اوس طلاق ورکول غواړي چې موږ تا طلاقوو. نو هغه بل کور ورته وایي که دې زما لور را طلاق کړه موږ ستا لور در طلاقوو، که دې زما لور را طلاق کړه موږ ستا لور در طلاقوو. ته ورته وایي یاره
زما په کور کې ستا د لور ژوند نه تېرېدی، زما د زوی و او د دانژور نه سره ولګېدله. د دې په خپل طبیعت کې مطلب ډیر سره جلا دي، ار جنگونه، شکایتونه، اختلافونه وهل ترټل راځي. نو لہذا د انجلیم دغه خوښه ده، د الکم دغه سي خوښه ده. موږ غواړو چې دا انجلی چې د هغه طلاق کو، طلاق بد خبره ده، خو لیکن چې کله ضرورت پیښ شو بیا طلاق راغلی هم دی. هغه کور و دې خبرې ته سر ونیسي که د زما لور را طلاق کړه، لور په هغه ورځ در طلاقوم، که د زما خور را طلاق کړه، خور دې په هغه ورځ در طلاقوم. اوس وچ کلک و دیواله ته دواړو سرونه نیولې دي. اول خو ظالمه ته یاران واس، دوستان واس، ډېر 40 کاله مې د یارۍ وصلو. نن چې دې ځای ته خبره راورسېدله دا یو پر ناکره ولاړېږي دا بل نجلۍ طلاقوي. ولې ته زما لور ولې را طلاقوې؟ نو خو مطلب دا هغه بدله سوله. صحیح سو؟ یعنی دا رقم خبرې یعنی سم کورونه هم تباه کړلو. چا کوم نجلۍ په کور کې خوشحاله وه، اولاد هم لري، خاوندم جنې راضي دی، صرف پلار و دې زوی ته وایي چې زویه ته به دا نجلۍ ور طلاقوې. ولې؟ هغه وایي ګوره ستا خور را طلاقوي، ګوره زما لور را طلاقوي، موږ به هم د دوی سره دغه کوو. هغه وایي بابا نو هغه خور خو په کور کې نه وه خوشحاله، په کور کې د خاوند سره ژوند نه تېرېدی، په کور کې د خاوند سره اختلاف ډېر ولو. یا بس که زما زوی نو به ته دا کار کوې. هغه زوی را ولاړ سي د پلار په خاطر هغه خپله رضا چې د ده خوښه کور والا وه هغه طلاقه کړي. بیا نو بچیان دي په مابینځ کې، بیا کور دی، بیا جګړې فسادونه، ای په خپل کور کې کښېنسته، بله په خپل کور کې، دې 10 کاله په دې کور کې تیر کو، بلې 10 کاله په هغه کور کې تیر کو، تر مابینځه بچیان تباه او برباد سي. قطعا به د مور په خوله په دا ځای کې نه کوئ چې زما مور ما ته ویلې چې زما لور را طلاق کړه، د ده لور به په سر کې لا ور طلاق کو، کې نه طلاقوې زه له تا ناراضه یم. امور ته ولې ناجایزه کوې، ته ولې ظلم کوې، دا خو بده خبره ده. زما په خور کې به یو بد چلن ولو، یا به زما خور بېکاره وه، بده به وله. دغه چې زما کومه کور والا ده په هغې کې خو دغه بد چلونه نسته. یا زه غواړم زه شیدې نه در بخشم، زه حق نه در بخشم. بابا هم دا ورته وایي، بابا دې هم ناجایزه ظلم نه کوي، عادي دې هم نه کوي، هر څوک دې الله په خپل کور کې خوشحاله لري. خو دغه مسله که درته وایم هره دویمه ورځ دا مسله راغلې یاره مولوي صاحب زه د خپل کور والا څخه خوشحاله یم، دا زما خور په خپل کور کې د خپل خاوند سره ناراضه ده، مطلب ژوند یې نه تېرېږي، هغه اوس د طلاق ته مسله رسېدلې ده، زه پلار مجبوره کړی یم چې ته به دا طلاقوې. څونه لوی ظلم دی. دا زما او ستا معاشره چې تباه ده په دې کې بنیادي وجه دي چې ما او تا ځانو ته بزرګان وایو، الله والا وایو، ښه خلک وایو، دینداره خلک وایو، لیکن چې زما او ستا عمل ته وګورې، عمل مې هغه دی چې د چا کور خرابوو، عمل مې هغه دی چې ګوره د یو زنانې د 3 میاشتو کوچنی دی، ته څنګه دا طلاقې؟ بیا ګناه یې وکړې ده، ته څنګه و بل ته سزا ورکوې؟ د الله رسول الله په داسې حال کې راولېږئ چې په هغه زمانه کې به یو سړی راولاړ سو، لیونی به و، قتل به وکړي. نو په کار خدا و چې اوس دا لیونی یا کشنی یا غلام یا هر څه چې دی هغه په بدله کې قتل شي، دا قاتل. دې قوم به ول نه 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 دا لیونی دی، یا دا پاگل دی، یا دا غلام دی، یا دا مطلب هیڅ پر دنیا لري نه، موږ د دوی مشر چې دی هغه قتلوو. الله فرمایي چې ته مشر ولې قتلې؟ ظلم چا کړی دی، قتل چا کړی دی، بدله و چا ته رسېږي. صحیح سو؟ اوس زما ستا په معاشره کې دا خبره سته چې مړی چا وکړي، دی وایي نه 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 زه تا نه وژنمه، زه ستا د خاندان اثر کرده وژنمه، زه ستا په زامنو کې هغه مشر، هغه پلارداره، هغه کارنده کاروباري زوی وژنم. ولې؟ وای زما د مې دغه سې راوژلی دی. نو یاره مړی خو د پلاني قاتل وکړي، ته څنګه دا پلاني ورور وژنې؟ وای بس زه داسې بدل نه عقلمه. نو دا د اسلام خلاف کارونه دي، دا د اسلام سره یوه ذره تعلق نه لري. الله دې هر بچی په خپل کور کې خوشحاله ولري، الله دې هر زوی په خپل کور کې د خپل کور والا سره خوشحاله ولري. او که داسې مسله راله ظلم مه کوه، تر کومه ځایه پورې ګزاره نه کېده تر هغه ځایه ټیک د صحیح ده. لکه چې کله کله سړی بیمار سي، یا ملا یا پښه یا لاس اپریشن کوي، ټول لاس پرې کوي، چې کم ځای خراب و هغه پرې کړي، نور پرېږدي.
اوس که سړی را ولاړ سي ګوتې خرابه سوې ده شوګر والا دی لاس ګوتې خرابې سوې نو ډاکټر دغه ګوته چې دلته ورپرې کوي دلته په دا وژه کې ورپرې کوي دا لاس خو ظلم دی یو دلته چې دا ما او تا نعوذ بالله خدا نه خواسته خدای دې نه کوي طلاق راتلی هغه ځای به پرې کو هغه خبره به ختمه کو چې کومې پریشانۍ جوړې کړې دي بله دې هلک ته خدای خوشحاله لري اول وار مې غلط کار کړی دی نو لحاظه د غلط انجام چې دی هغه غلط دی دا یوه خبره شو دویمه خبره دا د عاجزانو زما او ستا په معاشره کې کله یوې زنانې ته مرکه وشي چې دغه زنانه موږ غواړو و د ښځو په خپل اپس کې داسې چلونه دي داسې استازی دي والله شیطان ورته عاجزه دی نو راولاړ سي دغه خپله ښځه خاوین ته نسي ویلی چې یاره زه دا زما لور و پلانې ته نه ورکوم نسي ورته ویلی نو قرار راولاړ سي ډنډوره جوړه کې وایي ما و دې کشنې ته شیدې ورکړې دي څه وخت دې ورکې څنګه دې ورکې په دا دونه ټیم ولې نه خبر سوي یا زه ګواهي ورکوم زه پر قرآن لاس ایږدم صرف په دې خاطر چې هالته دا خپله لور راګرځوي صرف په دې خاطر چې د هغه هلک د مور سره د دې نه لګېږي اوس خبره کوم ځای ته ورسېدله خبره دې چې ته راورسې چې ما شیدې ورکړي یا کله کله داسې پیښه شي یوه زنانه و خپل زوی ته د واده 10 کاله 20 کاله 30 کاله 40 کاله بعد عمر ته وایي چې دا ستا و کوروالا ته ما شیدې ورکړې دي نو لحاظه زما اوس په یاد سولو دا زما لور کېدلی سي دا ستا خور سوله نو لحاظه دا خو نسي کېدلی بیا هغه په دې واخي نجلۍ په کور کې پریشانه سي هلک به بیا پریشانه سي چې الله دا څنګه مسله وسوله زه و څه وکړم د دې دپاره اسلام ډېر اټل فیصله چې دغه کړې ده اوله خبره خدا ده چې کله یوه کشنې ته زنانه شیدې ورکوي بیا د بې د معافي په 2 کاله اندر کې شیدې ورکړي د امام ابو یوسف صاحب امام محمد صاحب او امام شافعي صاحب رحمه الله قول دا دی امام صاحب رحمه الله په نیز یا په 2.5 کاله اندر کې شیدې ورکړي خو مختار قول چې دی هغه د نورو مطلب امامانو دی په هغه کې خبره دا ده چې 2 کاله اندر کې یو زنانه کشنې ته شیدې ورکړي دا یې مور سو یو غړپو 2 غړپو لږ ډېرې وې صحیح سلو دا یوه بل خبره دا ده د الله رسول فرمایي زه چې کله معراج ته ولاړم په معراج کې بیا زه پر جهنم هم وګرځېدم پر جنت هم وګرځېدم په جهنم کې ما یوه زنانه ولیدله چې هغه بیا د بید معافي پر دا خپله سینه باندې راځړېدله په اور کې د اور په لمبو کې ما پوښتنه وکړه مال جبرائیل دا څوک ده ما ته ویل یا رسول الله دا ستا د امت هغه ښځه ده چې دې د خاوند د اجازې بغیر و پرې دې کشنې ته شیدې ورکړي یا وراره یا مطلب خوریی هر څوک چې دی که نجلۍ که هلکې د خاوند د اجازې بغیر شیدې ورکول د الله رسول فرمایي ما په جهنم کې دا زنانه ولیدله اشه اوس دې زنانې ته سړی ووایي چې اشه زنانې دا څنګه مسله سو اوس څه چمکې بیا بله خبره ده دا زنانه وایي زما په یاد کېږي مابینځ کې 50 کاله تېر شوي دي زما د غی په یاد کېږي اشه چې ستا د غی په یاد کېږي چې ته د 10 کال وې ولې دې نه په یاد کېدله خبره چې هم جوړه وې هم روغه وې هم ځوانه وې هم دې عقل پر ځای و پر 40 کاله ولې په یاد نه درتلل چې نن تاله پر 50 کاله خبره په یاد درله په کار خو دا وای چې دا په هغه وخت کې دا خبره ستا په یاد وای د کوزدې په ورځ کوزده نه د مرکې په ورځ ستا په یاد سوی وای د کوزدې په ورځ ستا په یاد سوی وای د واده په ورځ ستا په یاد سوی وای د واده په درېیمه ستا په یاد سوی وای موږ به ویلو چې او نو زنانه د خامخا انسان دی لیکن ته راولاړه سولې واده وسولو چنیان پیدا سولو نن دې دغه ډنډوره جوړه کړله یا ته راولاړه سولې دا کور دې نه دی خوښ اوس چې دا ډنډوره جوړه کړه ولې ظالمې ولې ظلم کوې ولې ناجایزه کوې نو د دې دپاره علما فرمایي که داسې مسله راله اول خو مطلب د واده و د کوزدې مخکې راله مطلب ښه خبره دا ده چې یاره پرېږدو څه معلومه ده کې شیدې ورکړې وې څه ضروري خو نه ده بیا هم که چیرې یا ضروري د خامخا موږ کول غواړو دا کور زموږ خوښ دی نو بیا که یو زنانې وویل چې ما شیدې ورکړې دي د زنانې په قول به نه کوو که 2 زنانو وویل هم بیا په قول نه کوو موږ به راولاړېږو ګواهان به طلبوو 2 عادل دیندار کسان یوه زنانه گواهی ورکي بیا به دا گواهی صحیح کوو یا 2 زنانې
یو عادل دیندار ښه سړی ګواهي ورکړي بیا به د ګواهي منو. دغسې د یوې و د دوو د درو ښځو خبره چې د هغه نه منل کېږي. نو لحاظه دا مسله زما او ستا په کورو کې ډېر وخت بعد راشنه سي. دا سپین سرې دا زړې چې دا ټوله ورځ و دیواله ته ناست دی، توکدان ورته پروت دي، دا ټوله ورځ په شراو په بدوا ورباندې تېره سي، اوس راولاړه سي و دې خبرې ته پام سي دوه کورو ته اور ورواچوي، دوه کورونه خرابول غواړي. ګواه یا نو ګواه خو نو زما د څه په یاد کېږي، بل ګواه ولکه بل ګواه خو نو په هغه وخت کې ولو اوس نه رامعلومېږي چې څوک سلو. دا ظلم دی، ناجایزه ده. په دې مسلو باندې قطعا د زنانو په قول مه کوئ. عادل ګواهان، عام نارینه نه چې هغه د فلمانو والا یا هغه اداکاران یا هغه فاسقان، نه، عادل دینداره 5 وخت لمونځ د قرآن او د حدیث مطابق ژوند، بیا به خبره منل کېږي. که ته وایې یاره دا به نو موږ څنګه پیدا کوو، دا څنګه کېدلی سي، ولې نه سي کېدلی؟ دا نه ده معلومه چې کله یو کوچنی پیدا شي یار د پلانې کره کوچنی پیدا سو، زوی پیدا سو، لور پیدا سو، دوه کسان هم دا ګواهي ورکړي، دا خبره کافي ده. نو خبره خو مشوره کېږي. دا کوچني ته شیدې ورکړلې، اول خو به زنانه پر خپل سر شیدې نه ورکوي، کې ورکوي نو بیا به خپل خاوند ته وایي، خپل ورور ته به وایي، خپل پلار ته به وایي. دا یې ګواهان جوړ. نو ته راولاړ سوې، غلط قدم دې واخیستی، انجام غلطی ته راووتی. اوس د دوو کورو په مابینځ کې د 10 د 20 د 30 د 40 کالو رشته چې دغه دا ختمول غواړي، هغه عام د زنانو په ګواهي باندې مطلب دا کار کېدلی نشي. دا دوی ډېرې ضروري خبرې وې. هره ورځ دا مسله راتلل، شاید مال دا مسله به بیان کو، نو بیا ډېر څوک به واوري، بیا به د هغو دپاره مطلب دا مسله چې دا هغه اسانه هم سي. خیر عزیزانو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من صام یرائی فقد اشرک. یو سړی روزه نیولې د نامه دپاره، اوس دا چې د ریا دپاره، د شهرت دپاره، د الله رسول فرمایي فقد اشرک، شرک وکړي. من صلى یرائی، چا لمونځ کوي په دې چې خلک و ما ته وګوري، فقد اشرک. ومن تصدق یرائی، چا صدقه او خیرات کوي د نامه او د ریا دپاره، فقد اشرک، دې شرک وکړي. صحیح سلوک. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د قیامت په ورځ به زما امت 3 حصے کیږي. علامه بیهقي روایت را نقل کړی دی. 3 حصے. یو حصہ هغه د چې خالص د الله په خاطر عبادت کوي، د الله د رضا د پاره کوي. یو حصہ هغه د چې هغه د نامو او د شهرت د پاره کوي. یو حصہ هغه د چې هغه د دنیا د پاره عبادت کوي. دنیا دا معنی چې پی ایچ ډی وکړه په اسلامیاتو کې، په دې سبب زه جج ولګېږم. پی ایچ ډی وکړه په دې کې چې سبب زه ټیچر لګېږم، په اسلامیاتو کې به استاد لګېږم. اوس د سبق، د علم، د قرآن، د حدیث د کول، دا د دې دپاره سبب زه جج ولګېږم، دا د دې دپاره سبب زه په اسلامیاتو کې ټیچر ولګېږم، دا د دې دپاره سبب زه پرنسپل چې دی هغه ولګېږم. د الله رسول فرمایي هغه اولنی چې خالص د الله د پاره عبادت کوي دا جنتی، او دا نور دوا چې د نامه د پاره یا د دې د پاره چې زه دنیا ور باندې وګټم، د دې د پاره مطلب دین چې دی اغاز د کوي، دا دواړه جهنميان دي د الله رسول فرمایي. صحیح سو. اشما او تا په دې خپل معاشره کې وګورو، څونه ډېر کسان دا دین، دا قرآن، دا حدیث په دې زده کوي چې اسلامیات پر چر روانه ده. اشه د اسلامیات پر چر روانه ده. ته دا دین چې زده کوي د الله د پاره آیا که د پرچې د پاره؟ نو که د الله د پاره د الله رسول فرمایي دا جنت، او که د دې د پاره چې یار زما پر چر روانه ده، زه به بیا دا پرچه پاس کم، زه به بیا پر مخ ولاړ سم، زه به نوکري حاصله کم، زه به نه پیلېږم، نو که د دې د پاره بیا خو ایمان ډېر په خطره کې نسو عزیزان. دا زما استاد د ژوند خبرې دي که نه دي؟ زما استاد د ژوند سره څومره ډېر تعلق دا خبرې چې دي هغه لري. بیا حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د قیامت په ورځ به الله رب العزت د چا په باره کې فیصله وکړي دا جنت لره بوځي. دی چې علامه بیهقي روایت نقل کړ، دی چې جنت لره روان کړي فرشتې، هله جنت ته دومره ورنږدې سي چې د جنت خوشبو دا محسوسولی سي، د جنت محلات دا معلومیږي. دی اوس الله ته وایي الله که دې د جنت سمخ کې جهنم را باندې لیدلی وای نو نور به پر جنت خوند اخیستی وای. الله فرمایي و خبره دغسې. فرشتو ته وفرمایي دا بوځي جهنم لره، جهنم لره چې بوځي و جهنم ته ور واچي. هغه چغې کنارې کې چې یا الله
الله ورته وفرمایي وجه دا وه چې تاسو کم مطلب ژوند تا تېروئ په ژوند کې به تا زه د مخلوق دپاره پرېښولم چې د مخلوق مسله به راله یو طرف ته د الله امر دی بل طرف ته بابا و ادي و یارانو دوستانو همسایګانو دنیا ده الله فرمایي تا به زه پرېښولمه مخلوق ته به دې ترجیح ورکړله نو نن به زه هم ستا سره دغسې وکمه و جهنم ته به ترجیح ورکم ته جهنم لره ولاړ سه ولی وجه دا د الله فرمایي تا به زه د مخلوق دپاره پرېښولمه تا به یو کار کوئ زما دپاره دې نه پرېښوئ د مخلوق دپاره دې هغه کار پرېښوئ دا یو دویمه خبره پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي وای کم سړی راولاړ سو په دنیا کې الله یې ناراضه کوي مخلوق یې راضي کوي الله فرمایي زما وعده دا ده زه به دا مخلوق هم له تا ناراضه کوم ځکه زه قادر ذات یم زه قادر ذات یم د دې رضا نه رضا زما په قدرت کې د الله فرمایي تا زه ناراضه کړلم زما د ناراضګۍ په مخ کې به زه دی له تا ناراضه کړم دا خو د یوه خبره بله خبره د الله رسول فرمایي وای دوه وږي لیوان دا په رمه کې لکه دومره تاوان نقصان ورمې ته نسي ورسولی لکه د مؤمن و ایمان ته دوې خبرې یوه خبره دا ده چې دی حرص کوي چې دا هر څه زما وای ټول عمر ژوندی وای ځواني مې درلودی دا پلانی موټر زما وای پلانی کور زما وای حرص دی دا یو او دویمه خبره دا ده الله د الله رسول فرمایي وای دی په خلوت کې ګناوي کوي په ښکاره باندې ځان ډېر بزرګ ښکاره کړي عجب خبره ده د الله رسول فرمایي وای دوه لیوان وږي رمې ته دومره تاوان نه رسوي لکه ایمان ته چې یو حرص او یو ځان په انسانانو کې بزرګ ګڼل او چې خلوت لره ولاړ سي هلته بیا ګناوې کوي دا خبره د الله رسول فرمایي وایي الله ما د قیامت په ورځ د امت د هغه کسانو سره مه میلاوه چې دومره نیکۍ لکه دا غرونه تهامه غر صحابه ول یا رسول الله هغه څوک دې راویښی دی نه موږ هم په هغو کې راسو موږ به ځانونه وګورو د الله رسول وفرمایلي هغه دی چې دی په ظاهره بزرګي کوي دینداري کوي تسبیح په لاس کې دي چې خلوت لره ولاړی بیا دا د الله چې کوم حدود دي هغه ماتوي د الله چې کوم حدود دي هغه ماتوي اوس په ځا اسانه مثال درکړم عزیزانو دا ډېره خطرناکه خبره ده د الله رسول ګوره دعا وکول یا الله ما د امت د هغه کسانو سره مه میلاوه چې دومره نیکي لري لکه غرونه راواخله لکه غر اوس ګوره علما دعوت والا مجاهدین طالبان قاریان حجان ذاکرین صحیح سو دا ټول موږ خو ځانونه ډېر غټ بولو د الله رسول فرمایي ما مور سره ملاوه ولې دا په ظاهر ذکر و اذکار و فکر و تلاوت و عبادت کوي چې په خلوت کې یوازې سو په کمره کې سو دروازه یې بند کړه یا په دکان کې دی چیز کې بیا دی موبایل راوکړ زه د نن مثال در کوم د موبایل غدر کوم بیا دی راولاړ سي ډرامې دي څه وایي فلمان دي څه وایي موزیک دي څه وایي ګانې دي څه وایي غزلې دي څه وایي دا زموږ ته د ژوند خبره ده که نه ده شاوخوا وګورئ څوک نسته فلم ولګو شاوخوا وګوره الله په حاش تصویرونه چې دي هغه ګورو د الله رسول دعا کړې ده یا الله دا سړی په ما مه وینې حالانکې د الله رسول یو ورځ وفرمایل یا الله ته خو په ما زما ورونه ووینې صحابه ویل یا رسول الله موږ ستا ورونه نه نه تاسو زما ورونه نه یاست ول ستا ورونه څوک دي ول زما ورونه هغه دي چې زه لیدلی نه یم پر ما ایمان راوړی دی الله دې ما د دې سره میلاو کړي الله دې زما ملاقات ورسره راوکړي الله دې دوی په ما باندې وویني صحیح سلو وزم ځان ته دا خبره کوم تم ځان ته دا خبره کوي زموږ ایمان دی پر پیغمبر علیه السلام لیکن بل طرف ته د الله رسول فرمایي یا الله په ما یې مه وینې ولې دا په ظاهره بزرګان دي او په باطن کې بیا دا تر هر څه تیر دي د خدای دپاره عزیزانو زه به خپل ځان اول شمار کم تاسو به بعد کې شمار کم دغه د موبایل چې کومه سلسله روانه ده
د یو زنانې سره مجلس رالی، د زنانې تصویر رالی، یو فلم رالی، یو ډرامه راله، یو بله خبره د خدای دپاره کنی د الله رسول فرمایلی دي. والله زه به پر خپل ژوند دا سوچ فکر وکم او تاسو سوچ وکئ. والله د الله رسول چې وایي یا الله ما د فلاني سره مه میلاوه، بیا هغه مې راویدلی سي نشي کېدلی. اشه زما او ستا ژوند موږ دا څو سپین ږیري به ناحسابه کوو چې هغه موبایل دې سره تعلق نه لري، نو اشه موږ ته ټوله دې خبرو سره مخامخ یو که نه یو؟ که یو نو بیا د پیغمبر علیه السلام دعا څه چمپه کوې؟ ردیې ورځئ نعوذ بالله. الله اکبر. نو لہذا د الله رسول فرمایي وی الله ما د هغه چا سره مه میلاوئ زما د امت چې دومره بزرګان دي، نیکي یې دومره دي لکه غر، لیکن په خلوت کې چې دوی کښېنستل کول هغه یې کول، او په ظاهره بیا لنګوټه ده، بیا ژره ده، بیا لمنځونه دي، بیا پلانی و پلانی. اشه دا خبره زما او ستا په ژوند کې شته که نشته؟ زه څه چم وکم او تاسو څه چم کوئ؟ یاره زه هم پر خپل ژوند سوچ و فکر وکم، تاسو هم سوچ ورباندې وکړئ. یو ورځ صحابه کرام ناست چې ناست د دجال خبرې سره کوي، د الله رسول رالی ول څنګه کیسه ول داسې د دجال خبرې مه کولې، داسې دجال دا 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 دا. د الله رسول ورته وفرمیل تر دجال لا هم خطرناکه خبره در وښیه؟ صحابه ول یا رسول الله خو دې راوښیه. ول تر دجال خطرناکه خبره دا د هغه شرک خفي دی. صحابه ول یا رسول الله شرک خفي بیا څه معنا؟ د الله رسول وفرمیل شرک خفي دا معنا دا میږی چې کله پر دیواله روانې د پښو غږ ما ورته اورو نه اورو، ډېره ورکه پټه خبره ده چې د میږي د پښو غږ دې څوک واوري. د الله رسول فرمایي شرک خفي دا دی چې یو سړی لمونځ کوي پر خپل عام عادت یې کوي، پیر رالی، مورد رالی، شاگرد رالی، بابا رالی، زوی رالی، دی قرار لمونځ یو رکعت پر خپل طبیعت کړی و، دا دویم رکعت کې څوک ورباندې رالی، رکوع یې هم برابره کړه، سجده یې هم برابره کړه، قعده یې هم برابره کړه. د الله رسول فرمایي دا شرک خفي دی، دا تر دجال لا خطرناکه خبره ده. اشه ما ورته چې یوازې لمونځ کوو څه رقم یې کوو، او چې د خلکو پر مخ یې کوو بیا یې څه رقم کوو. د الله رسول فرمایي تر دجال خطرناکه خبره ده. څومره ګوره زما او ستا د ژوند سره دا خبره څومره زیات تعلق لري. په ظاهره په لمانځه ولاړ من صلى يراعي فقد اشرك، د خلکو د پاره چې خلک ما وویني یاره چې څنګه لمونځ کوي. د الله رسول فرمایي تا شرک وکړي. ان يسير الرياء شرك، د الله رسول فرمایي معمولی قدر نه ریا دا شرک. امر بیان کړیو چې تاسو د خیراتونه کوي د کیمرې او مخ ته مه کوي. چا میسج کړیو چې یاره دا مولوی صاحب په دې وجه کو چې دا خلک یې وویني هغه بیا خیراتونه شروع کړي. نو ما ویلې ولې خیراتونه خالد 15 کسان دي چې دا مشوره دي، دا خلک یې کوي، دا نور جهان د غي ناس دی. بیا چې الله او رسول څنګه فرمایلی دا غو مطابق موتا کو ته د خلکو غم څه کوي. فرض زکات علما فرمایي پښکارا ورکوه، ولی هغه وایي بیا به خلک تا متهموي چې دا زکات نور کوي، مال دولت لري، تا به پټ ور کړی. نپلی کې دا خبره نه ده، نپلی به پټ کوي. بیا کته وایي چې یاره مطلب هغه سړی بیا نه مني چې د چا د پار چا پیسې را لېږلې دي، نو جهان ته بیا ولې ښکاره کوي، خالي هغه سړي ته ښکاره کوي. صحیح سو ګوره زموږ په هر قدم کې چل دی، د مخلوق رضا غواړو، هغه لوی عظیم خالق چې دی هغه موږ ناراضه کړی دی. نو د الله رسول فرمایي وایي زه تر دجال لا هم خطرناکه خبره در وښیم. ولو یا رسول الله خو دې راوښیه. ول هغه دا ده چې هغه شرک خفي دی، لکه د میږي د پښو غږ ما ورته نسو اورېدلی و. دا شرک خفي نه دی، دا پټ، دا نم، دا ریا، دا شهرت، دا تر دې لا پټه خبره ده. ما ورته په ځان باندې نه خبر سوی. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ روایت دی، د الله رسول فرمایي چې تاسو مطلب د شرک خفي ځان وګورئ. صحابه ول شرک خفي څنګه دی یا رسول الله؟ د الله رسول پر لکامیږي چې ما کیسه درته وکړله. اوس صحابه ول یا رسول الله د دې څوک ځان بچاولی شي چې زه یو کار کوم بس د دې لپاره چې اجسامات شو وای، اجسامات څنګه بیان دی وکي، څنګه یاره کما د الله د لپاره کړیو څنګه حالت معلومه ده، کم استا د لپاره کړیو نو ته خو لزر کسان زبر لزر کسان ته غوړ نسم چې دې څه ویلې. یو عظیم رب راضی کدا مخلوق ټول راضی کیږي یاره. خبره سر خلاص دي کنه.
نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره روایت دی فرمایي چې بیا طبرانی حدیث هم دی پښتنه وکړه چې دا څنګه کېدلی سي یا رسول الله موږ به څنګه ځانونه بچاوو د الله رسول یو دعا وشوله هغه دعا ما د عملګری ته مقصد مالته دا چاپ دغه دعا د الله رسول فرمایي تاسو روزانه 3 واره وایست زه په خپل سار منځ بعد وایم د الله رسول فرمایي دغه دعا چې سړی وایي بیا کله د شرک خفي سوی وو ریا جن سوی وو شهرت جن سوی وو د نامه د پاره جن سوی وو الله معافي ورته کوي صحیح سلو هغه دا اللهم اني یا انا صحیح سو نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه یا الله ز پناه غواړم د دې خبرې سره چې زه لتا سره شریک چې دی هغه ونسم یعنی زه شرک وکم او په خبروم يم او یا زه معافي غواړم پر دې خبره چې الله زه نه يم په خبر لما یو ریا او د نامو د شهرت لپاره کار سوی زه پر دې خبره معافي غواړم د الله رسول فرمایي تاسو دغه دعا وایاست بیا به الله رب العزت هغه شرک خفي کلمه او تاسو وو یا ما او تا کړی وو په خبر وو یا نو په خبر پر دوانو مې د الله سمافي ورته الله به معافرت وکړي دغه دعا د سهار منځ با زدري واره وایم تاسو هم وایاست ملګری ته ما ویل د کاغذان یالته جوړ کړی دي ډیر دی لږ نه دی بیا د نه چې راشو قسم څور باندې جوړ شي خدا واخلي د خپل ځان سره ازدای کی په یاد ازدا کی مرده نامه د پاره بیان د نامه د پاره تقریر د نامه د پاره سخاوت د نامه د پاره لیکن بیا به الله رب العزت و ما او تا هغه چې کوم عمل کړی دی پر هغه به ما او تا جهنم چې دی هغه نه راکړي بیا روایتو کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د قیامت په ورځ به الله د چا عمل قبول کی د چا د برت کی پرشتي ورته ی الله ستا په ذات می قسم دې سړی په ټول ژوند غلط کار نه دی کړی الله ورته فرمایي او غلط کار نه دی کړی خدا کوم نیکی چې کوله د ازما د پاره نه کوله د نامه د پاره کوله نو لہذا د ازما په دربار کې قبول نه دي تنوی صاحب رحمه الله فرمایي حضرت بایزید بسطامی رحمه الله یو ورځ دی وای ما سوره طه ویل بیا می خوب لیدې ازما په عمل نامه کې سوره طه مکمل است یو آیات پکې کم دی ما پښتنه وکړه د فرشتو سمال دغه آیات ولې کم دی ما خو سورت پر ویلې وو هغه الوجه دا چې کله تا دا سورت وایي نو بیا پر تا باندې یو سړی تیرېدی تا په زور د آیات وای چې دیم واوري نو الله فرمایي چې کوم شی د نامه د پاره دی هغه ما تقبل نه دی هغه آیات می جنې وایست بیا حدیث روایت حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هغه سړی دی په جهنم کې خپل ټکانه معلومه کی خپل ځای خپل د استوګن ځای معلوم کی چې کوم سړی علم د دنیا د پر حاصلې علم د دنیا د پر زب سبق وایم زب بخاری وایم زب صحاح سته وایم زب د قران تفسیر وکما بیا ماته نو کریم لاویږي بیا په اسلامیاتو کې پلانې د دې لپاره نه چې د الله په خاطر به وایم دا علم د الله په خاطر سړی کوي لیکن د نامه د پاره وکي د الله رسول فرمایي په جهنم کې د ځان د پاره ځای خپل معلوم کا د الله رسول فرمایي چې ډیر زیات زما په امت کې بیرېږم هغه منافق دی چې د ژبې عالم دی د عمل به عالم نه دی په ژبه عالم دی نور عالم نه دی عمل د عالم نه دی ولی فرمایي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تنوی صاحب رحمه الله لیکلی وفد رالی چې وفد رالی په هغه کې عالم هم چې وو نو بیا چې دوی درې ورځې به تیرې کړي وفد چې تللی دا عالم حضرت عمر فاروق راوګرځول ته به پاتې شي بس کله ما د ټول بیا به ته ولاړ شي دی پاتې شي یو کال حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راګرځولی یو کال بعد حضرت عمر فاروق ورته فرمایله تا ته اجازه ده تتللی سي هغه حضرت یو کال دی راګرځولی وم لږ وجه را شولی سي ولو وجه در شایم وجه څه ده ولوجه دا د الله رسول فرمایي چې کوم چا علم د دنیا د پر حاصل کړی دی هغه د جهنم کې خپل ټکانه معلومه کی بل وجه دا د الله رسول فرمایي ز پر هغه منافق ډیر بیرېږم چې د ژبې عالم دی او په عمل کې به عالم نه دی په ژبه ډیر قران او حدیث ترته وایي لیکن عمل هغه څه نه دی
نو ته چې رالې زه وبېرېدم مال دی نه چې ته د ژبې عالم یې په عمل کې هغه نه یې نو چې تا زما سره کال تېر کوي نو ما ته اوس را معلومه سوه چې ته عالم یې د ژبې عالم نه با عمل عالم یې با عمل نو لحاظه اوس تا ته اجازه شته څونه جمع خبره ده پرون یې راته ویلې ملاو ول زموږ خواته ملا دی هغه پیسې نه پورته کوي ډېرې شوه دي ولې وایي ده وایي چې یاره زما خو په زړه کې تکبر نشته دا چې د کوم چا په زړه کې تکبر راځي د دې پیسو د شوه کېدو د وجې بیا پر هغه باندې ضروري ده یا خامخا په لمانځه کې به پورته کوي د هغې نه ما ویل یاره چپنه ولده خبره د ملایانو ته یې ولې داسې کوئ د الله رسول چې پیسې پورته کولې په ټول ژوند یې پیسې نه دي شوه کړي د الله رسول تکبر درلودی نعوذ بالله یا ښه نو بیا ته څنګه خبره کوې ابو بکر صدیق ورته ویل یا رسول الله کله کله زما پیسې را شوه چې زه په یو کار اخته یم بیا بېرته راپورته کړم د الله رسول وفرمایل نه نه ته په هغو کې نه شمارل کېږي دا څه رقم خبره ده چې ته وایې چې یاره د الله رسول فرمایي چې مطلب تکبر په چا کې راځي نو زه خو تکبر نه کوم ښه ته تکبر نه کوې نو دا د متکبرینو علامه ده که نه ده ما د دې خدای مثال یو سړی وایي یاره پخوا زمانه کې ټوټپیس نه ولو برش نه ولو نو خلکو دا لرګي و خوله ته نیولي لکه هغه د کالج یو پرنسپل و هغه ویل پخوا زمانه کې دا ټوټپیس و برش مرش نه و نو خلک مجبور وو لرګي یې خوله ته نیولي وو اوس دا کیسه نه ده نو مال نو بیا راولاړېږو هغه مسواکونه به پرېږدو نو څونه عجبه خبره ده پخوا زمانه کې پر آس و پر خره و پر خچر خلکو سفر کوئ نو لحاظه 2 رکعاته لمونځ کوي مسافرانه اوس په جهاز کې ځي نو څه ضرورت دی ما او تا د الله او د رسول پابند دی تکبر وکنو پیسې شوه کول د الله رسول منع کړی ده الله منع کړی ده د الله رسول منع کړی ده د الله رسول په خپله د دې څخه نفرت کېدی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله وفات کېدی مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله په دعوات حق فرمایي نو په وینو سور دی د مرګ په کشمکش کې دی یو ځوان ولاړ دی ژاړي چې ژاړي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله د سترګې راروڼې کې ځوان ولاړو پیسې ډېرې شوه وې و ځوان ته ویل ځوانه ژاړه مه پیسې پورته که پیسې ته نه یې په خبر چې دا حرام کار دی ته نه یې په خبر چې دا ناجایزه کار دی حضرت عمر فاروق د مرګ پر حال د دعوت کار کوي د دعوت و دې ته وایي دعوت تبلیغ صحیح سلوک اوس د دې ځوان حضرت عمر فاروق اصلاح کوي وایي سړی وایي یاره زه تکبر نه لرم یاره زه په زړه کې ډېر اشن محمد رسول الله مبارک چې دا عمل کوو اوس به څه کوو بیا حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د قیامت په ورځ به چې کله الله رب العزت جلوه افروز څنګه د الله سره شای د انسانان به ټول د الله د خوف د الله د خوف په ګوډو سي د بیر په دې کې به تر ټولو اول الله رب العزت قاری راوغواړي قاری صاحب ته به وایي چې تا زما دپاره څه کړي وایي الله ما خو داسې قرآن زده کړی و ما داسې رکوع ویلې ما داسې تلاوت کوئ ما داسې د قرآن تفسیر کوئ ما داسې قرآن پر خپل طرز باندې پر خپل ترتیب باندې وایي ما ستا دپاره دا کړي الله ورته وفرمایي تا زما دپاره نه دي کړي دا تا د نامه دپاره کوي تا چې خلک ما ته قاري ووایي زبردسته فصیح ووایي زبردسته قرآن ویلو والا ووایي هغه تا ته وویل سو نو لحاظه ته به جهنم لره ولاړ سي دویم سړی د الله رسول فرمایي الله راوغواړي ورته وایي چې شهید راوغواړي تا زما دپاره څه کړي دی وایي الله ما خو ستا په دربار کې د خپله ځواني قربان کړله زه په جهاد کې جنګېدم زه جهاد مې کوئ خپل سر مې قربان کړي ستا په لاره کې الله ورته وفرمایي درواغ مه وایه ته د دې دپاره جنګېدې چې خلک تا ته مجاهد ووایي خلک تا ته شجاع ووایي خلک تا ته بهادر ووایي خلک تا ته دلاور ووایي خلک تا ته شهید ووایي هغه یې ټوله درته ویل ته به ولاړ سي جهنم لره دریم سړی الله راوغواړي ورته وایي چې تا زما دپاره څه کړي وایي الله سخي سړی به راوغواړي ما داسې مال درلودی ما داسې دولت درلودی غریبان یتیمان کونډې پلانۍ ما ټول مال ستا په لاره کې ورکوئ الله ورته وفرمایي او منم خو زما دپاره نه و د دې دپاره چې خلک وایي حاجي صاحب ډېر سخي سړی دی ډېر لاس خلاصه سړی دی ډېر د یتیم و د
غریب خیال ساتي دا تا د دې دپاره کړي وو. هغه قاري به هم الله جهنم له راوستی، هغه شهید به هم الله جهنم له راوستی، هغه سخي به هم الله جهنم له راوستی. ولې؟ نو الله فرمایي، د الله رسول فرمایي من صلى يراعي فقد اشرك. چا د نامه د پاره لمونځ کوي، لمونځ کوي شاره خلک ماته نمازي وای، فقد اشرك شرک دی وکړي. ومن صام يراعي چار وزپدانی ولا چې یاره دا روزاتي مولوی صاحب دی، دا روزاتي حاجي صاحب دی، دا روزاتي پلانای دی، الانکه مقصد د الله رضا نه و. الله رسول فرمایي فقد اشرك. ومن تصدق يراعي چا چې صدقه او خیرات په دې کول چې یاره خلک وای دا ډیر څه خدای، الله رسول فرمایي فقد اشرك دې شرک وکړي. اوس عزیزانو زبم خپل ژوند ته حساب ولګوم، تاسو خپل ژوند ته حساب ولګوئ. زبم کوشش وکم چې یو قدم اخلم د الله په خاطر واخم. یو صحابي رالی ول یا رسول الله زه کله کله یو نیک عمل کوم د الله په خاطر کوم، بیا په ما یو څوک خبر سي چې پلانای دا چې بزرګ دی پلانای، زړه می خوشاله سي، نو دا څه چم وکم؟ د الله رسول پر پروا نه لري، ته الله دوا اجرونه درکې، یو د پټ بل د ښکارا کېدو. ولې تا خدا نه غوړ چې ز ښکارا سم، خو چې ښکارا سولې د انسان فطرت دا دی چې یاره په شکار سړی خوشاله کیږي، فطرت دا دی، ستاسو پروا نه لري. یو خو هغه سړی دی علایدا لمنځ وشت کی، تلاوت وشت کی، بیان شروع دي، تشبیه اکشن د ذکر کوي. یاره ته سونه وشار سره دا کوم دا یو د حافظانو غوړېدلی و چې یو حافظ صاحب قاری صاحب ناشتي نو درې څلور القرآن قرآن ورته تیرې د ټول غلطۍ را باسي. ته څنګه دې چې ته رسېدلی؟ بس پر دنا وخت دی د جمعې منځل راغلی دی، اوس نن ډېرې نیکۍ ګټې ذکر هم کوي، بیان هم اوري، او بیا د دې بیان وروسته یوه خبره مجال ده که د په یاد او په ذکر هم دی نه خبر چې ما څه ذکر وکړي. صحیح سلو ان یسیر الریا شرک د الله رسول فرمایي معمولی قدر ریا نم شهرت دا شرک دی. الله دې مفتي ټول وساتي چې سره څه خسوي د پراغه د الله سم معافي غواړو، کرا معلوم دي پراغه معافي غواړو، کنه دې را معلوم پر هغه معافي غواړو. الله دې موږ ته توفیق نه راکړي د هغه شهید، د هغه قاری، د هغه سخي چې د الله په دربار کې په داسې حال کې پیر چې هغه د نامه د پاره وو. الله دې زموږ هر قدم د خپل رضا د پاره کې، الله دې زموږ هر قدم د آخرت د بقا د پاره کې، الله دې ویل او دې قبول منظور وګرځي. الله دې پر خپل احکامات د پیغمبر علی السلام مبارک طریقو ژوند را نصیب کړي. الله دې پر دې تور مستمر راکړي چې موږ مرو دا وای لا اله الا الله.